د آسیا جام په لړ کې څلورمه لوبه د پاکستان او عمان ترمنځ ترسره شوه. دغې لوبې ټاس پاکستان ګټلی و. لومړی د بیټینګ فیصله کړې وه. پاکستان د عمان بالینګ ته په کتو باید ستر هدف ورکړی و، خو د عمان زبردست عمان توپ اچوونکو زبردسته بالینګ وکړه او دوی پاکستان لوبډلې تر 160 منډو پورې محدوده کړه. هدف 161 و او د پاکستان 7 لوبغاړي آوټ شوي. د پاکستان په انینګ کې ډېرې 66 منډې د وکټ کیپر محمد حارث ترسره کړې وې. ورپسې فرحان 29 منډې ترسره کړې وې او دې نه اخوا عامر کلیم په 4 اورونو کې 11 منډې ورکړې وې او 3 وکټې د پاکستان اخیستې وې. هدف څه لوړ نه و، خو د عمان او پاکستان د لومړي ځل لپاره سره مخامخ شوي ول. طبعا به د عمان توپوهونکي یا بیټسمینان د پاکستان له بالرانو په اندېښنه ول. پیل یې ډېر ښه وکړ، خو له بدبخته ډېرې منډې جوړې نه کړې او یوازې په 60 منډو باندې د عمان ټول لوبډله آوټ شوه. پاکستان دغه لوبه په 93 منډو باندې وګټله او د آسیا جام په لړ کې له معمول سره سم نن د بنګلادیش او سریلانکا لوبه ماښام 7 بجې پیلیږي. دغه لوبه هم په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ده. په شیخ زاید کرکټ لوبغالي تېره ویډیو کې موږ خبرې کړې وې. په دغه لوبغالي باندې په دغه پیچ باندې 115 د اول انینګ ایوریج د فاست بالرانو سره لږه مرسته کوي نسبتا له ورو توپ اچوونکو څخه. ډېرې منډې پې 210 شوي دي، کمې منډې پې 4 شوي دي او له ډېر هدف په 104 منډې چست شوی دی او له کمو 129 منډو څخه ترې دفاع شوې ده. د پاکستان د بنګلادیش او سریلانکا وروستنۍ 5 لوبو ته که نظر وکړو نو بنګلادیش په تیرو 5 لوبو کې 1 لوبه بایللې او سریلانکا بیا په تیرو 5 لوبو کې 3 بایللې او 2 یې ګټلې دي. بنګلادیش او سریلانکا تیرو 10 لوبو کې 5 لوبې بنګلادیش ګټلې او 5 سریلانکا ګټلې دي. نو د دغې لوبې فیصله به نن ماښام 7 بجې له ټاس وروسته او له لوبې وروسته کېږي چې دغه لوبه څوک ګټي. د وروستي ځل لپاره چې بنګلادیش او سریلانکا سره مخامخ شوي، بنګلادیش سریلانکا ته د ونډې د 20 ورځو د ټیسټ لوبو لپاره تللي ول. هلته یې بنګلادیش هلته سریلانکا ته په د دوی په کور کې ماتې ورکړه او سیریز یې 2-1 څخه وګټه. او د سیریز لومړنۍ لوبه سریلانکا ګټلې وه او بیا وروستنۍ دواړه لوبې بنګلادیش وګټلې. بنګلادیش او سریلانکا هم د پاکستان او هند غوندې یا د افغانستان او د پاکستان څنګه چې ټف لوبې کېږي دغسې دوی سره خپلو کې وران دي. وګورو چې ماښام ته د بنګلادیش او د سریلانکا ترمنځ دغه د آسیا جام د لړ 5مه لوبه څوک ګټي.